بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی یم. ناظرین، عوامي مسایل پروګرام کې نن زه راغلی یم چندروډاک ته. د دې چې کوم مسایل دي محرومیان دي د هغې باره کې مکمل خبرې کولو دپاره په سیاست کې د دې علاقې یو ښکلی نوم دی. ډېر وخت په سیاست کې تیر کړی دی، خدمت کې تیر کړی دی او مختلف ادوار کې چې دی نو د دې د خپلې علاقې دپاره خدمات دي. مختار علي شلمانی صاحب هغې سره ستاسو ملاقات کوو او د دې علاقې محرومیانې د دې پوره معلومات یې نالو. چیرمین دی او پی ټي آی سره تعلق دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر جمال صاحب تاسو ډېره مهرباني. ډېره مننه جی، ډېره شکریه. مختار علي شلمانی صاحب دا راته ووایئ چې یاره ستاسو سیاسي بیکګراونډ څه دی چې زموږ د ناظرینو ته لږ ووایي. یاره جی زمونږ خو سیاسي بیکګراونډ دا دی چې زمونږ او کله خپل حد ته ورسېدو لکه نو د سن 88 نه موږ سیاست ته رووتو. نیشنل پارټۍ سره زمونږ منډې تړلې وې او دې کې علمزیب مرزی هم را سره و. هغې نه پس بیا زمونږ څه وجوهات رالل نو علمزیب مرزی چې پیپل پارټۍ ته تنو بس موږ ټول بس بیا پیپل پارټۍ ته لاړو او د هغې نه بیا پیپل پارټۍ کې څه موده پورې وو. بس اوس موږ د عمران خان پارټي دا پی ټي آی دا موږ جنګ الیکشن نه پس او د اوس دغه کې وو عمران خان پارټۍ کې اوس. صحیح ده. تاسو پی ټي آی ته بیا راوړئ. پی ټي آی ته راغلي بالکل. ټیک شو جی. الیکشن ماشاءالله تاسو ډېر ښه لیډ سره وګټلو. الیکشن موږ بالکل ډېر ښایسته لیډ سره وګټو. د دې نه مخکې الیکشن چې و نو هغه موږ ګټلی وو. موږ د کور نه ټول پینل ولاړ وو او ټول پینل هم ګټلو په وي سي چندروډاک باندې. دې کې غټې غټې پارټۍ وې، نیشنل پارټي هم وه، پی ټي آی هم وه، ملا پارټي هم وه او دوباره چې اوس دې ځل ودرېدو نو دې ځل بیا لکه موږ خپل منځ کې کورنۍ کې څو دغه راللو وجوهات رالل نو هغې کې موږ دوه فرقې ودرېدو. لکه یو هم رشته دار و هغه هم ناظمه سیټ ته ودرېده، جرنل ته زه هم ودرېدم. خو د دې علاقې د عوامو نه موږ ډېر زیات شکریه او ډېر زیات خوشحاله یو چې هغوی واپس ماله هغه عزت راکړه چې څنګه یې راله بل الیکشن کې راکړی وو چې ټول پینل هم دې الیکشن کې دوباره وګټه. لکه مثال ټول الیکشن داسې کو چې مثال کیسان نه وګټو، یوت مې بغیر مقابلې وګټو د درې واړو پاټو نه. لکه دا نورې خو وړې پاټۍ وې خو دا درې غټې پاټۍ وې او د زنانه سیټ هم وګټو او کیسان هم وګټو او په خپله پې چرمین رالم. نو زه د خپلې علاقې دا نه چې څه غونډ چندروډاک نه ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات د زړه د کومې نه شکریه ادا کوم چې دې خلکو ما له داسې په شوق عزت راکړو او د دې خلکو لپاره ما یو واده کړې ده چې کومې پورې زه جمع دیم نو د خپلو خلکو د علاقې ګیر چاپېره د دوی به خدمت زه کوم. که دې خلکو ته ما د یو خبره کړې ده د الیکشن نه مخکې مې ورته دا یو خبره کړې ده چې زه به هغه ناظم نیم، هغه چرمین به زه نه یم چې کوم چرمین به په کرسۍ کې یا ناظم به په کرسۍ کې ناسته او تاویده به زه به تاسو له کور ته دستخط لم راځم او هغه دې خلکو څه دا خبره پوره هم کړه چې خلک ځینې وخت کې رنګ وکړي راته چې زمونږ یو دستخط دی نو زما ویلج چې کوم دی نو دا په 4-5 کیلومتر کې پروت دی. نو که هغه د یو کور والا ملګري وي او یا مثال نوي ملګري او څه ټریټ کړي را باندې ما ته رنګ چې چرمین صاحب ته کوم ځای کې نو زه ورته وایم زه یاره زه خو مرزو کې یم و زمونږ یو دستخط دی ما ځای درلم تاسو کور کښېنئ او زه به دستخط درته وکړم. نو زه هغه چرمینانو کې به نه یم انشاءالله. زه به د قوم او د خپلې علاقې خدمت ښه په شوق سره کوم. دا ډېره ښکلې خبرې. یو خبره مختار علي شلمانی صاحب، مونږ چې دلته راتلو نو ستاسو د وي سي مونږ د اندازه وخت څخه د ډېره وسیع ده، علاقه ډېره غټه ده دې سره داسې ده. ناصر جمال صاحب بالکل دا خبره بالکل داسې ده لکه داسې دا علاقه ډېره اوږده پرته ده. هغه میرآباد ته رسېدلې تاسو خو به میرآباد کلي یا لیدلي یا به نه لیدلي هغې نه نیر ناغاړه جبه کلي ورته وایي کورونه هغه هم دي راسره او بیا قندارو کلي لکه دا 5-6 کیلومتره کې پرته ده. نو دا ډېره اوږده علاقه ده. ځینې ځایونو کې خلکو ته ډېره نږدې موږ ته غم خادم ډېره مشکلات خو موږ هر یو شي له ځان په وخت رسو او د قوم خدمت کوو موږ. ډېره ښکلې خبره ده. ناظرین چې وي سي لویه وي چې کله د چیرمین هغه دغه داسې وي اختیارات داسې وي او هغه ته هغه علاقه داسې زیاته اوږده پرته وي هغه زیات مشکل په دې وي چې دلته کې په 1 کیلومتر کې یو ځای دی، یو کلی دی، د هغې چې کوم مسایل دي بیا په 5 کیلومتر کې بل کلی دی. نو دا کور کول دا ډېر سخت کار دی. بیا
دا 4 کیلومتر دا ته خود ته صرف دا روډ هم جوړیږي بیا دا غین علاوه دي ته دا تګ را تګ د هر یو کس دا خبره مسائل حل کول دا ورته ګران شي دنه تو ویږي چې تاسو په مختار علي شلوانی صاحب چې تاسو د حلقې مسائل کوم خبره کو د سړکونو دلته صورتحال سره اصل جمال صاحب دلته د سړکونو د لارو کوڅو دلته آبادی ډېرې زیاتې شوې او لکه دلته مونږ د تیر شوي ځل کې کم الیکشن چې بلیاتي ګټلي وو نو هغې کې مونږ خدای شته واته 10 کروڑ روپۍ 15 کروڑ روپۍ مونږ لګولې وي جی او هغه خلکو ته مونږ کارونه چې شروع کړل نو دې کې بیا داسې پاټۍ راپاسېدې دا غټې چې کومې امپیاګانې وو نو هغوی هم په کار شروع کړو د هغې نه مخکې زمونږ په وي سي چنډوډاک باندې هېڅ چا هم کار نه کوو دا غټې پاټۍ پې تېرې شوي دي میناګان امپیاګان تللي دي خو زمونږ په دې کې نه د ګیس څه بندوبست ته ځکه چې موږ نه دا د 1 کیلومتر نه چې 9 کیلومتر کې ګیس مین پیپ تللی دی بالکل ډېر وخته بیا غټ غټ خانان پراته دي هغوی بیا ځان له ګیسونه راوستل زمونږ د چنډوډاک چې کوم دی نو دا د غاړه غاړه چې کومه ده ان 24 دا زمونږ ان 24 او ان 23 چې ده دا بس پوله په بمونډرۍ پرته ده د دې نو دې خوا څوک تپوس کوي او هغه له خوا زموږ حق نشته د 24 والا تپوس نه کوي اوس لکه د 23 والا چې کوم دی شیرپو خان هغه یو کور ته ګیس بوتلې دی زموږ سره په بونډرۍ کې دی خو زموږ بونډرۍ ته چې رسېدلي هلته یې پیپ بند کړي ځکه دی چې دې خوا خو نشي راړولي نو زموږ د ګیس نه ډېر زیات کار خراب دی او بل زموږ دا کومې لارې کوڅې چې پاتې دي انشاءالله د هغې نه موږ مخکې ډېر کار وکړو بیا پکې د نورو امپیاګان هم ټک ټوک وکړلو خو انشاءالله واپس دوباره پې موږ راغلي وو او انشاءالله موږ د امید دی چې دا روان حکومت د پی ټی آی دی عمران خان به انشاءالله وزیر اعظم راځي او چې هغه راشي نو موږ د ټول قوم به دا څومره ما ویل چې کارونه دي د دې واده باندې زه ورغلم پی ټی آی ته چې دوی له به زه کارونه کوم انشاءالله دره ته وایي ستاسو خو په دې چندروډا کې چې دی نو ایم پی ای هم زما په خیال جوړې ما چې څومره معلومات اخیستې شکیل خان ستاسو د شکیل خان زمونږ اوس ایم پی ای دی جی دې وخت کې ایم پی ای زمونږ شکیل خان دی خو شکیل خان دی هم د ګیس په باره کې څه بندوبست ونه کړو ځکه چې د دې نه مخکې بشیر خان عمرزی چې و هغه هم 3 پیرې پاتې شوی و او ډېر ښه دغه و ځکه چې موږ ټول به سري وو نو هغې نه پس بیا شکیل خان هم 2 پیرې راغی پې یو پیره دا یو پیره مخکې دی دې کې لمزیب عمرزی هم راغلی یو پیره بیا پې ارشد عمرزی هم راغی خو د موږ د چنډوډاک چې کوم دغه دی مسائل دي نو هغه بي پوره نه کړل ٹھیک جی د ګیس مسائل دوی پوره نه کړل اوس موږ ته دې وخت کې فضل خان دا یو خبره کړې ده چې د چنډوډاک دپاره موږ پیسې جمع کړي دي خو چونکې زمونږ وفاق سره مسله خو زما زه دغه شوم نو لکه پاند پروت دی بالکل خو خو راتلونکي وخت کې پته لګي بیا کنه بالکل اوس وفاق او د دې چې تر کومه پورې مسله حل شوی نه نو د بجلی او د دې د دواړو مسایل حل کیږي نه دره تو وایي چې د بجلی صورتحال دلته څنګه دی د بجلی خو دلته دغه دی چې کله لوډ شیډینګ خو خدای شته وي جی وړي کې خو لوډ شیډینګ ډېر زیات وي خو زه بیا هم زمونږ د امپیاګانو یا مثال د عوام اوسي نو هغه بیا ګنټه وي ګنټه نه وي خو مسله دا ده جی نصر جمال صاحب چې اصل مسله دا ده د ټرانسفارمرو بالکل زمونږ په وي سي چنډوډاک کې ټرانسفارمرې کمې دي او هغه هر وخت سوځي او عوام یې په خپلو پیسو جوړوي خالي چنده چې یو په چنده باندې په 500 په 1000 روپۍ کور باندې دغه کېږي راغونډېږي که چا پسې ورشي نو یاره بس نیمې پیسې راغونډې کړې نو چې نیمې پیسې راغونډې کړې او دا به جوړ کړو نو چې راشي دلته به غټ بورډ ولګوي نو خپل ټرانسفارمر هم نه پردې شي نو په دې وجه باندې د عوام چې دي دا په خپلې پیسې جمع کوي او ټرانسفارمر ټیک کوي صحیح ده جی ټرانسفارمر تاسو سره صوبایي حکومت سره لاس نه کوي نه جی صوبایي حکومت کې دی وخت کې کوم کم لاس نو هغه خپلې پاټۍ دپاره ٹھیک جی بالکل صحیح خپلې پاټۍ دپاره وي چې کوم به نورو پاټو کې وي نو هغوی دپاره بیا ټرانسفارمر نه میلاویږي نه میلاویږي بالکل صحیح دی جی د صحت په بابت سره تو وایي ستاسو په دې ځای کې څه ډسپنسري وغیره شته دی دلته زما په ویلج کې خو نشته دی ویلج چنډوډاک چې کم دی نو دې کې نشته ویلج د چنډوډاک وي سي یوه ده خو دې کې بیا 3 ویلج دی یو محمود آباد دی نو محمود آباد کې هم نشته او خوندېري کې شته دی ټیک شو نو د خوندېري هغه موږ دواړو راکړي ده فاصله ده که دې ځای نه یاره 5 کیلومتر 6 کیلومتر کې وي 5 کیلومتر دا بلکه دا مطلب دی کومرزو ته هم 5 کیلومتر دی کو دی خو هم 5 کیلومتر دی
په دغه تاویږي ٹھیک جی او جی بالکل صحیح ده مطلب دا چې دا وی سی دومره غټه ده چې د دین ورته بازار ته تک خالي او جی ویسی غټه ده او دې کې لکه د دې هسپتال لکه کوم چې د کوټې غوندې غټ هسپتال خو مردو کې شته او یو خنډيري کې هغه دغه جوړه کړې ده ټیک ډیسپنسری نو بل د ما ویل کې لکه نشته لري چندوډا کې ذاتی نشته ویل چې بالکل صحیح ده انکاسې دلته صورتحال څنګه دی نکاسي خو دلته بس لکه د کیلو کورونه دی اکثر وزر خوا کې غړ لختي ویو بالکل نو هغه ته به د خلکو برستي یو بس هغه پکې بیګي لکه د خارجي سیستم دلته نشته د شهر ناله ویو ناله بیا ته دی غټه ناله او چرته مثال دریاب ته لړ شي یا دغه ته نو دې دغه خبره ده او بل یو خبره ده چې تاسو خو ناصر جمال صاحب تاسو نه کوي دا خبره زه بخپل کوم جی جی دلته چې دا کوم ناله وی ندی په د بلدیاتي حکومت دی وخت کې یو دوه کسان مقرر کړو بالکل جی انو هغه زمونږ تاسو ما کول صفایه والا بابت سره به ما تاسو کول چې صفایه صورتحال خالد صحیح شو چې کړه جی تاسو وایي همدا نو هغه ما دا خبره تاسو وکړه په دې خبره باندې چې لکه هغه به میاشتو شو چې هغه چټي کړی دي جی ها بالکل نو اوس دا پته نه لګي چې هغه په الته ټیمه کې نور کسان واغشتل کټیمه کسان والی نو ما ویل چې خټیمه ولا کسان نه راځي ځکه چې دا خو ذاتی ځان له یو دیهاتی علاقه ده ټیمه والا خو بس صرف ګرځي په منځو کې یا په چارته کې یا په رضړو کې چې کوم ځای کې کمیټي ویل ته بګرځي کنه نو چون کې تاسو ته دا وایم چې تاسو به دغه باندې دا خبر اوکې چې لکه دا کم کسان چې د حکومت دا خواست کوم بلدیاتي حکومت ته کوم زمو وزیر چې دا کم کسان دوه کسان چې دا واپس مونږ خپل یو ویلج خپل دوه کسان غراشي بالکل جی واپس خپل دوه کسان حالانکه ناظرین د مختار علي شلمانی صاحب چې کوم وی سی د بار دا خبره کوم چې دلته د دوه کسانو کار دیم نه 5 کیلومتر به دوه کسان څنګه صفایي برقرار ساتي خو بهرحال دا دوم چې دی دا د نشنه چونکې په لږه باندې ما د دې خلکو د دې علاقو خلکو ما د یو خبر ولیدله او دا د خوشاله خبره نه دا ډیر د دک خبره ده چې په ولګه خوشاله باندې دی بلغونته په وړه خبره باندې بم دی خوشاله شي یعنی په لګه باندې بم دی خوشاله شي په دې ډیره محرومه پاتې شوی ده د دې حقوق ډیر زیات مسلسل د کم د 47 مسلسل چې دی دا حقوق چې دی هغه تلف کېږي لګیا دي سلف کېږي لګیا دي او هغې نه هغې محروم ساتلی دي دا راته وایي چې د صفا اوبو دپاره څه ټیوبویل وغیره حکومت طرف نشته نه چې زمونږ ویس چنډوډا کې خو د سره نشته دی ځکه چې دا ته موږ د لکه د دې علاقه ده نو دلته هر سړي خپیا نشتی دي او خپل اوبې رستی دي نو هغه د کمیټه سیستم دلته نشته دی هغه په محمود آباد کې شته دی مرزو کې او ټي ای لګېدلې ده ویس چنډوډا کې چې دی کې دا سیستم نشته دی صحیح ده جی د صفایه خو تاسو راته ویلې نو سرکاري وړه تاسو سره ملاویږي نه سرکاري وړو چې د دې نه مخکې خدای شته زه پکې ایس صاحب له ورغلو ما د دې الیکشن نه مخکې یو څو ورځې مخکې ورغلو ما دلته چې بوړه کوم رالل نو هغه وړو به انپیاګانو سره وو او انپیاګانو به هغه وړو خپل مرګري پسې ګرځول او ټرک یا مثال خبره ډاکسن خو بیا ګرځول یو کس په کینول چې لکه نشنلی نو د وړو والو کو نشنلی نور چاته نه ملاوي ٹھیک شو جی مخصوص کسان ته ملاویدل مخصوص کسانو او نور ته باندې ملاویدل جی ټیک شو جی د شمیر وړو هغه به خلکو له چاله 15 کوته چاله 2 کوته خو نور خلکو ته باندې ملاویدل مختار علي شلمانی صاحب دا راته وایي چې تاسو په دې حلقه کې کم غټ سیاستدانان ناسي بدې زمونږ په حلقه کې چې دی نو جی ناصر جمال صاحب زمونږ د کې اوس پندیار خان دی جمل خان دی فضل محمد خان دی شرپو خان خیر زمونږ نه هغه لخته دی خو زه زمونږ د چارده ضلع کې خو دی که نه او بیا پکې دا غټې میناګانې مې ته یادې کړې کوم چې غټ لکه بیا بشیر خان عمردی دی شکیل خان دی او خورشید دی او لکه ارشد عمردی بالکل او پلی شکور خان او سلطان خان او نو لکه دا ټول په دې کې غټ دغه دی ټیک جی او د هغې په باوجود چې دی د دې حلقې دا مسایل دا ما صرف مختار علي صاحب نه لږ دا معلومات په دې واخیستو چې تاسو یې واورئ چې دا دومره غټې هسیانې ډېر خواږه درانه خلک دلته پراته دي درانه خلک د دې سره تعلق دی
نو پکار دا چې یاره دلته لږ د عوامو نمایندګي کیږي چې هغه بهتر طریقې سره وشي. ډیره مننه ستاسو مختار علي شلماني صاحب. ناصر جمال صاحب ستا دړو زه دړو د کومې نه ستاسو ارګالي وایم چې تاسو راغلئ او ما له دومره وخت راکړ او بیا دومره لرې نه راغلئ او ما له وخت راکړ نو ستاسو ډیره شکریا ادا کوم او ډیره مننه یم. تھینک یو سو والسلام. ډیره مهرباني. ناظرین دا زموږ ګران قدر ملما د دې پروګرام مختار علي شلماني صاحب. ما د دین د اخره کې په دې تاسو کو چې یو ایم پی ای مضبوط چې سټیم زرو غواړي کنه داغه حلقه کې بهترین کار کیږي. زه اوس هم د دې انټرویو نه مخکې یو سیاسي یو شخصیت او هغه سرناسوم او هغه ته ما هم دا ویلې چې یو ایم پی ای یا یو ایم ان ای دا کافي دی د یو خپل حلقه بهتر کولو د بهترین کولو دپاره. نو اوس هم داسې وي سیز ته مونږ لاړ شو چې هغه واقعي اسلام آباد سره هغه ټکر ساتي، هغه علاقه هغه حلقه هغې زموږ زړه ډېر زیات خوشحاله شي. او چې بیا کله داسې حلقې چې کوم مونږ تللي یو اول ته کې دا دومره مسایل او دومره محرومیانې وي نو بیا زړه م لږ غوندې درد هم کوي چې یاره دا کم از کم دومره پکار ده چې دا وسایل چې دی حکومت کا فرض کا ورکی یو ایم این ایل ایم پی ایل پکار ده چې دا وسایل چې دی دا په خپل حلقه کې تقسیم هم کی. امید لرم چې یاره د چندروډاک دا مسایل چې دی دا دومره اهم شخصیات درانه شخصیات دا به په دې باندې ضرور غور کوي. اجازت غواړو. ډیره مننه. السلام علیکم.